د خروار بند د ساتنې او مراقبت دویم فاز رسما پیل شو. د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي چې د لوګر ولایت د خروار بند د حفظ او مراقبت د دویم فاز چارې د څه باندې 15 میلیونه افغانیو په لګښت پیل شوي دي. د وزارت سرپرست ملا عبداللطیف منصور د دې پروژې د پرانیست په مراسمو کې وویل د خروار بند د لومړي فاز بشپړېدل او د دویم فاز پیل د هیواد د اوبو مدیریت په برخه کې یو مهم او مثبت ګام دی. نن د دویم حصې یا د 2 میلیارډ موږ افتتاح کوو د حفظ و مراقبت په مجموع کې دغه پروژې ته 1 میلیونه افغانۍ منظور شوې وې. غالبا په دغه لاټ باندې دغه 10 تر 12 میلیونو باندې تیر کال مصرف وشو. اوس چې کومه دویمه حصه افتتاح کېږي په دې باندې 15 میلیونه پورته مصرف د افغانستان اسلامي امارت له انکشافي بودیجې نه راځي. کې پارچاوه وه او د دروازو ترمیم او یو پیسټاک ده چې هغه خوا وجود نه درلود. موږ اضافه کړو کې تر څو یو اندازه انرژي تولید کړو. په ورته وخت کې مسؤلین او سیمهییز اوسیدونکي د اسلامي امارت د بیارغونې هڅې ستایي او د یادې پروژې له پلي کېدو سره د هر راز همکارۍ ډاډ ورکوي. کړي دي او له دوی نه هم دا غوښتنه چې دا خو ډېره حیاتي پروژه ده، دا باید چې دومره منظم او خوندور شي او کوم پلان درته ترتیب شوی ده او کوم مواد چې ورته دې ته ښودل شوي دي د هغو موادو نه به نه یو انچ زیاتېږي نو به کمیږي، په هغه حساس باندې به دا کار کېږي. نن د دغې پروژې د تطبیق دپاره د لوګر اولسونو ته نفع رسیږي. زموږ اولسه زموږ 3 سره قومونه دې فداکاري ته لبیک وایو. د اوبو او انرژي وزارت د معلوماتو له مخې د دغه بند د لومړي فاز د حفظ او مراقبت پروژه تیر کال د اسلامي امارت له لوري په ټولیز ډول د 11 میلیونه افغانیو په لګښت پیل شوې وه چې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه او د دویم فاز چارې یې په ټولیز ډول د څه باندې 15 میلیونه افغانیو په لګښت پیل شوې او ټاکل شوې د 5 میاشتو په موده کې بشپړې شي. د یادونې وړ ده چې خروار بند چې 14 متره لوړوالی او 140 متره اوږدوالی لري د 10,000 جریبه ځمکې خړوبولو وړتیا لري چې دا د سیمې د اقتصاد لپاره یو مهم پرمختګ بلل کیږي.